بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو ته د اسونو تعبیر کوم په خوب کې. اسونه په خوب کې کتل دا څه تعبیر لري؟ عادي حالاتو کې چې کله اس په خوب کې وکتل شي چې یو ښایسته اسي او ته هغه ګورې دا په خیر باندې په لوړ مقام باندې په سفر باندې څه کله ته تیاري کوي چې هغه باندې کښېنې او ستا هغه ښه شهرت ښه جګه سویه ستا ښیي او ستا نفسي صفات ښیي چې کله څومره ښایسته وګورې ستا نفسي صفات ښیي یعنې تا کې چې کوم ښه صفات دي او ستا شجاعت ښیي ستا غرور ښیي ستا اعتماد په نفس ښیي نو دا عادي حالاتو کې ښه تعبیر لري. چې کله بیا په دې باندې ته سواري کوې په اس باندې کښېنې او په خوب کې وګورې چې په اس باندې ناست یې او سواري کوې نو دا اساني سره چې کله ته صحیح روان یې اسان نو دې باندې تعبیر او ژوند یې ډېر اسان ده ښه ژوند ده ارام ده کارونه دې سرته رسیږي او څه مشکلات نشته او ښه ته خپل ژوند کې احتیاط سره کنټرول سره ته روان یې. چې کله یو پیغله اس په خوب کې وګوري نو دا بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې د ده واده یو مشهور ځوان یو قوت والا ځوان یو مشهور ځوان سره کېږي چې هغه د ده الله تعالی په نصیب کوي. او که څه کله بیا ښځه وګوري د اس په خوب کې یوه ښځه چې هغه په خوب کې وګوري نو دا د ده په ښه ژوند باندې تعبیر کېږي چې ژوند یې ښه ده خیر ده او خپل خاوند سره یې ډېر ښه وخت تېرېږي په کورنۍ کې برکت او ښه ژوند او مال دې باندې تعبیر کېږي. تور اس بیا چې کله انسان په خوب کې وګوري تور اس وي دومره ښه نه ښکاري نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دی نورو کې قوتونه ګوري په نورو کې که ښه صفات ګوري یا قوت ګوري او ده باندې هغه سخت تمامېږي او دی ډېر حرص کوي کوشش کوي چې هغه خپل هدف ته دی هم ورسېږي نو خپل هدف ته تم رسېږي په دې باندې تعبیر کېږي چې خپل هدف ته رسېږي که څوک بل څوک یو نعمت لري نو الله تعالی تا ته هم درکولی شي ته م وغواړه الله نه یعنې حسرت مه خوره او بخیلي مه کوه چا سره الله نه خیر وغواړه تا ته به هم پرې نصیب کوي. حامله ښځه چې کله اس په خوب کې وګوري دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې د ده د حمل سر ته رسېږي ماشوم یې ښایسته ماشوم وي او د ده اساني سره د دې تولد کېږي او خیر ورته انشاءالله رسېږي. او بیا غورځېدل د اس څه ده چې کله د اس نه انسان غورځېږي نو دا په ژوند کې یو ناکامي باندې تعبیر کېږي چې یو مسله کې ته بې کنټروله کېږي یو شی ستا له کنټروله وځي او یو کار په نیمایي کې پاتې کېږي نو دا تا لپاره یو خبرداری ده چې کوشش وکړه چې دغه کار کنټرول کړي لکه اس ښه کنټرول شي ښه تجربه څوک ولري ښه اس وي مشکل نه پیدا کېږي او که بې تجربګي وي وارخطایي وي غرور پکې وشي نو انسان بیا مشکل سره پکې مخ کېږي. دغسې دا ژوند کې بعضې مسایل وي که هغه مسایل سره یې کنټرول کړي په طریقه باندې مخکې لاړ شي نو څه مشکل نه پیدا کېږي. سپین اس چې کله په خوب کې وګوري دا هم ښه ښځه باندې تعبیر کېږي نر چې وګوري په دې باندې تعبیر کېږي چې ښځه یې ښه فرمانبرداره او پاک دامنه او ښه صفتونو والا ده او نیک صفات لري او چې کله بیا ښځه وګوري په خوب کې سپین اس دا هم د ده نفسیاتي صفات ښیي د ده ښه والی ښیي د ده هغه ښه احساسات ښیي. چې کله بې لجام یا بې قیزې اس په خوب کې وګورې چې په هغه باندې زین چی نه وي نه قیزه وي نه لجام وي او نه نور شی وي چې هغه اس ته کېناستلو لپاره پکارېږي چې کله دا په خوب کې وګورې نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته کېدای شي داسې چا سره رابطه ولرې چې هغه حرامو کې راځي زنا کې راځي او ته کېدای شي ګناه کې واقع شې یو خطر یو نامبدي باندې تعبیر کېږي په شهوت باندې تعبیر کېږي په داسې کارونو باندې تعبیر کېږي چې هغه انسان کېدای هغه کې مشکل انسان ته پیدا کېږي خطر پېښېږي نامبدي پېښېږي نو دا و د اس تعبیر په خوب کې چې کله مختلف حالاتو سره ولیدل شي او همداسې نور زیات تعبیرونه هم شته د هر چا د حال مطابق بیا تعبیر کېږي. په همدې باره کې یو خوب هم ده وایي اسان په خوب کې ګورمه سور اسان ډېر وي او دا په خوب کې ګورمه او بیا کله کله ماشوم په خوب کې ګورمه وایي واده شوی نه یمه او ښه تعبیر لري ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د واده شوی نه یې نو چې ته کوم غواړې چې الله تعالی تا ته ښه ژوند نصیب کړي یو ښه انسان سره او یو مشهور ځوان یو پوه ځوان او یو ښه نوم والا ځوان سره کېدای شي ستا واده کېږي نو خیر وغواړه د الله نه او د الله تعالی باندې همیشه ښه ګمان لره
ان شاء الله خپل هر انسان خپل ارزوګانو هدفونو ته رسوي. الله تعالی دې موږ ټول خپل هدفونه او ارزوګانو دنیوي او اخروي ته په خیر ورسوي. بل خوب دا وایي کورنۍ سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته ورځو، وایي لاره کې بیا د صحابي یو قبر هم وي، په هغه باندې هم تېر شو، غونډۍ په سر وي او بیا مسجد وي، میوې بیا وګورم، تازه امرود بیا وشکه وخورو، نو دا ښه تعبیر لري. نبي علیه السلام قبر ته تګ په حج باندې هم تعبیر کېږي، په مالداري باندې هم ځکه څوک حج ته ځي، مدینې منورې ته ځي، د نبي علیه السلام زیارت ته ځي، نو دا خو د مالداري نه کېږي، نو په مالداري باندې هم تعبیر کېږي، که څه مشکلات هم وي مالي مشکلات حل کېږي. او د صحابي د قبر نه تېرېدل معنا داسې د غواړې څه پوه شي د نبي علیه السلام په ژوند او هغه سنتو باندې عمل وکړي، نو د صحابهو ژوند مطالعه کړه، ځکه هغوی په لاس تربیه شوي کسان دي صحابه. او تازه میوې چې دي دا هم ښه تعبیر لري، خو داسې رزق باندې تعبیر کېږي چې هغه زر له لاسه وځي، لکه تازه میوه ډېر نه ساتل کېږي، دغسې وچه میوه بیا خوب کې ښه تعبیر لري. دې باره کې تعبیر شته، ویډیو شته د تازه وچه میوه باره کې، په چینل کې یو ویډیو شته، هغه بیا وګوره. وایي بل خوب دا خلک د ترم د ویرې نه ځان غورځوي، همداسې ټول وارخطا دي او زه وایي چې ګورم دا حالت، وایي زه ورته مخکې کېږم او لاس ورته ونیسم او ورته وایم چې واورې یو خبره غواړم ورته وکړم، او په دې وخت کې وایي دی غلی شي دا ترمپ ډېر جذبه کي، او بیا وایي یو بچی مې د هغه څه په تاقي والوزوي او بیا په اسمان کې وایي د صلاح الدین ایوبي نوم ښکاره شي او بیا نور پاچاهان راجمع شوي، هغوی ټول وایي په ترمپ پورې خاندي چې ناکام شوې، منصوبه کې ناکام شوې یا خپل هدفونو ته ونه رسېدي. نو دا ښه تعبیر لري، په دې باندې تعبیر کېږي دا اوسنی کوم مشکلات دي په دنیا کې او هغه انشاءالله د مسلمانانو په ګټه سرته رسېږي، د فلسطین د مسلمانانو د مظلومیت هغه مراحل انشاءالله سرته رسېږي، د هغوی سره الله تعالی نصرت کوي. یو دا ډېر ښه خوب ده، او د صلاح الدین ایوبي نوم ښکاره کېدل په اسمان کې، یعنې فتح د مسلمانانو ته فتح الله تعالی نصیب کوي په آخره کې، او د نور پاچاهانو خندل په ترمپ باندې معنا ده د ترمپ سره کېدای شي ډېر مشکلات زیات شي او د دنیا د غلطو سیاستونو په وجه باندې، ځکه دوی د ناکامۍ احساس کوي او په وارخطایي سره ډېر دوی عجیب و غریب تصمیمونه نیسي، نو په دغه کې انشاءالله دوی ته خیر نشته او دوی یوازې پاتې کېږي په دنیا کې، ځکه په سختي سره یو کار مخکې نه ځي. والله تعالی اعلم. وړوکې وراره سره مې په شړ پټۍ باندې وایي روان یو، د سور او د زیړو ګلونو وایي قطارونه جوړېږي، ځان ته وایي سور ګل او وراره ته مې زیړ ګلونه وشکوم او کور ته لاړ شو. نو دا هم ښه تعبیر لري. که څوک بې اولادي مسله وي، شړ پټي چې کوم پټي باندې چیني، نو هغه باندې ته تېرېږي او هلته ګلان شنه کېږي، معنا که څوک اولاد نه لري، که ته نه لري یا بل څوک زنانه په کور کې هم، نو هغه ته انشاءالله الله تعالی اولاد نصیب کوي، او مریضي وي الله تعالی شفا ورته نصیب کوي، مشکل وي حل کېږي، او د ماشومانو سره ښه کولو باندې هم تعبیر کېږي، ښه اخلاق باندې هم تعبیر کېږي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي له پاسه بام غوندې ځای وي، وایي ډکې متیازې وکړم او لاندې په یو ځای وایي ولګېږي، بیا هغه په اوبو سره مینځمه. نو دا ډکې متیازې کول دا په خوب کې د دې تعبیر شته، چینل کې دې باره کې ښه تفصیلي ویډیوګانې شته، 2-3 دانې دي، هغه وګوره. او دا هلته ما ویلي دي چې ډکې متیازې بې ځایه کول دا ښه تعبیر نه لري، چې کله په خپل ځای کې وشي، په اندازه وشي، بیا دا ښه تعبیر لري. نو تاسو کړی د بام باندې دې کړی، د بې ځایه دې کړی، معنا داسې یو کار باندې یو عادت باندې ته شرمېږي، کېدای شي یو کار یو عادت تانې کېږي د ټولو په مخ کې او په هغه کې ته تیزي کوي یا هغه خپل سرتنبګي کوي، یو خبره کې په هغه کې تا ته لږ مسله چې پېښېږي هغه خوب کې که چا کتلی نه وي، نو معنا داسې غلطي تانې کېږي او غلطي کې بېرته ته متوجه کېږي، دا وروسته وینځل دی، دا بېرته هغه مسله او غلطي حل کول او په رازونو افشا کېدلو باندې هم تعبیر کېږي، ځکه بام باندې څوک جګي حتما ښکاري، په رازونو افشا کېدلو باندې هم تعبیر کېږي، او که چا کتلی نه وي نو په دې باندې تعبیر کېږي ستا رازونه د افشا کېدو په حال کې دي، نو کوښښ وکړه خپل رازونه وساتي، یو هر چا سره ټول رازونه ونه وایې، او که غلطي دې چې یې کړې وي نو د هغه د صفایي کوښښ وکړه. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې کله عادي حالت کې تا کتلي وي، چا کتلی نه وي، او ته کالي جامې دې پرې خراب شوې هم نه او ته ډېر تنګ وې او د ډکې متیازې ته وکړې او بیا وځي وینځل، نو دی په دې باندې تعبیر کېږي چې ته څه غمونه څه هموم لرې، هغه د ختمولو لپاره کوښښ کوي، هغه ختمېږي، دا غمونه دي، دا مشکلات دي، خو لږ وخت تېرېدو سره، او کېدای شي که ته خبر یې یا لږ کسان کېدای شي ډېر کسان پرې خبر شي او هغه لږ وخت پرې تېر شي او انشاءالله هغه تکلیفونه او هغه څه مشکلات وي، غمونه وي، هغه ختمېږي. الله تعالی دې وکړي ستاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ او چې کله واورېده مطمئن شوئ ما ته بیا اطمینان راکوئ، کله واورېدې مطمئن شوئ ما ته بیا اطمینان راکوئ. کمنټ وکړئ دلته د ټول چینل کې
څومره کسان دې دا سبسکرایب کړی ده او څومره کسان دې دا ویډیوګانې ګوري خو یو دوه درې کسان کمنټ کوي نو تاسو نه خو شی نه ځي که نه کمنټ تاسو کوئ په دې سره څه کېږي ما ته څه ګټه رسېږي زه مطمئن کېږم او زه تشویق کېږم دې خیر کار ته یو بل داسې دا ویډیو مهم کېږي یوټیوب ته دا نورو ته رسوي او دا خیر عام کېږي او یو څوک دا ویډیو وګوري دا ویډیوګانې او بل د یو شر یو په دې رمضان کې د یو بل ویډیو هغه خیر پکې نه وي دغه نه د هغه بچ کېږي دغه نه هغه منع کېږي او په دې سبب باندې ځکه څوک هم چې یو ویډیو وګوري زما د چینل کوشش کوي چې نور هم وګوري ځکه هر څوک خوبونه ګوري او داسې عام معلومات بل څوک نشته پښتو کې نو تاسو زما تایید وکړئ زما توقع تاسو نه دا ده چې زما تایید به کوئ ما سره به همکاري به کوئ او دا چینل به سبسکرایب کوئ اشتراک به پکې کوئ ملګرو سره به شریک کوئ او کمنټ به کوئ ویډیوګانې به یو شیر کوئ ملګرو سره تر څو دا خیر عام شي او زه دې ته تشویق شم او زه دې ته دا خبر کوم دا اوس خوبونه پاتې کېږي ورځ دوه ورځې وجه همدغه ده چې زه نشم کولی چې نور کارونه پرېږدم که زما دلته دا چینل ښه حالت طرف ته رواني او تاسو زما تایید کوئ تاسو زما سره همکاري کوئ مرسته کوئ نو انشاءالله زه بیا کوم وظیفې لرم زه هغه یو دانه زه پرېږدم او دې ته وخت ورکوم او تاسو روزانه ستاسو خوبونه انشاءالله تعبیر کېږي او نه به انتظار کوئ نه به شی پاتې کېږي او هر څه به انشاءالله خپل وخت سره سرته رسېږي ستاسو همکاري غواړم نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم هر چېرته چې یاست الله تعالی مو حافظ او ناصر شه او روژې مو د الله په دربار کې قبول شه دعاګانې مو الله دربار کې قبول شه او څه مشکلات وي تکلیف و مریضي وي الله تعالی شفای کامل درته نصیب کړي او نور تکلیفونه وي قرض وي الله تعالی دغه مشکلات حل لري والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته